السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترم ستنه کړی دی چې دغه د سهار سنت چې د سړي څخه قضا سي، د دې قضایي بعضې خلک وایي سته. محترم هغه بعضې خلک چې دي هغه نو بیا د مذهب پایبنده نه دي، هغه یې څه دا بل بوی وهلي دي، مذهب پایبندي نه لري. داسې ډېر خلک سته د خبرې تر خولو راوتلي دي چې وایي د سهار سنت به راګرځئ. محترمه ابن نجیم په بحر رائق جلد دوم صفحه 4 باب ادراک الفریضه کې وایي سنت چې قضا سي نه راګرځي الا تبعا، راګرځي په هغه صورت کې چې ټول منځ قضا سي، هغه هم د سهار سنت تر زوال تر وخته پورې. که د سړي څخه د سهار لمونځ قضا سي تر زواله پورې چې یې راګرځوي نو سنت او فرض به دواړه راګرځي، او وروسته له زواله بیا کې اختلاف دی. او دا که یوازې سنت قضا سي په دې کې اتفاق دی چې راګرځېدل نه غواړي، ځکه امام ابي حنیفه او ابو یوسف رحمهم الله وایي چې اصل په سنتو کې دا دی چې نه راګرځي. دا قضا دا مختصه په واجبو او په فرایضو پورې ده. هدایت جلد اول صفحه 132 باب الادراک الفریضه، او دغه رنګه بنایه جلد دریم صفحه 128 باب ادراک الفریضه، او دغه رنګه بحرایک جلد اول صفحه 418 ته پر وضاحت ورکړی دی. و انما تقضي په تاکید سره راګرځي دا سنت د سهار تبعا له ای لفجر، که چیرې د سهار لمونځ د سړي څخه قضا سو. دغه زموږ د مذهب هغه معتمدې فتاواوې دي. نو دا چې کوم خلک بیا وایي نه راګرځي، نو خو ما مخکې درته ویل هغه د مذهب پایبندي نه لري، صرف نوم یې د مذهب ځان ته ورکړی، وایي زه حنفي یم، په اصل کې دی نورو خلکو ته خدمت کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.